دا یوې خور تپوس کړی دی وایي ماشوم چې څو کالو ته ورسي نو زنانه به ترې پرده کوي ماشوم چې څو کالو ته ورسي نو زنانه به ترې پرده کوي الجواب په سورة النور کې الله سبحانه وتعالی هغه خلق ذکر کړي دي چې د هغوی په مخ کې زنانه خپل زینت راښکاره کولی شي د هغوی په مخ کې لاس راښکاره کولی شي خپې مخ شو مرۍ شو د سر ویښته شو نو هغه خلکو کې الله سبحانه وتعالی دام ذکر کړي دي او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء او هغه ماشومانان لم یظهروا علی عورات النساء چې هغوی لا په دې خبرو د زنانه په عورت باندې او په زینت او په دې قصو لا نه دي پوه نو دغه زنانه نه د دغه ماشوم نه که زنانه پرده نه کوي نو دې کې څه حرج نشته کله چې یو ماشوم د زنانه زینت وپېژندو عورت یې وپېژندو او د زنانه ته کته شروع کړو او د زنانو په باره کې خبرې ډېرې شروع کړې نو بیا د داسې ماشوم نه به زنانه بیا پرده کوي موږ داسې نه شو چې دا پلانې کال دی لکه 10 کالو ته ماشوم یا 11 ته یا 12 ته ورسېد وجره چې د ماشوم کې فرق ماشوم کې فرق بل په ماحول کې فرق دی اوس کم ماشوم چې د داسې مشرانو سره کینی چې هغوی د بې حیایۍ خبرې عامې کوي کنځلې هغوی عامې کوي فحش خبرې هغوی عامې کوي نو دا ماشوم په نسبت د نورو ماشومانو زر په دې قصو پوهېږي یا هغه ماشوم چې کور کې ورته مور پلار ډیش لګولی او پکې د انډیا فلمونه او د پښتو او د انګریزانو ډرامې او فلمونه ګوري او د محبت قصې او جنۍ وتښتېده او هلک لاړ او یو بل سره ملاو شو په یو بل مینو نو دا هلک په نسبت د نورو هلکانو په دې قصو زر پوهېږي نو ځکه موږ یو خاص کال نشو ویلی چې وایي دا کال چې دې کال ته ورسي یا دې عمر ته ورسي خو یو څو خبرو ته کته غواړي بس یو دا چې کم ماشوم د زنانه صفات بیانول که نه صفات نو پوه شي چې دی په دې پوه شوی دی چې دا زنانه ده د دې دا قصې دي او دا صفات دي نو داسې ماشوم نه بیا زنانه چې پرده کوي دا د دې زنانه نه بیا د داسې ماشوم نه زنانه له بیا پکار چې پرده کوي دغه شان چې کله ماشوم دا قصې شروع کړي ماشوم ورته موږ په دې وایو چې د بلوغ نه لاندې دی چې کله یو هلک دا قصې شروع کړي چې دا زنانه ښکلې وه او دا ښکلې نه وه او هغه مزېداره نه ښکارېده او هغه مزېداره ښکارېده او هغې کپړې ډېرې مزېدارې اچولې وې پروګرام کې او هغې کپړې مزېدارې نه وې اچولې نو دا ماشوم اوس پوه شوی دی دغه شان چې کله یو هلک کور ته ورننوځي د زنانو په منځ کې کښېني او د زنانو ته ډېر ګوري لکه یوې ته په غور سره ګوري بل ته په غور سره ګوري او ناستې پاستې ته یې ګوري او هر خبره نوټ کوي نو دا ماشوم بیا زنانو منځ کې پرېښودنې دي پکار ځکه چې هغه ماشوم چې هغه د زنانو په صفاتو او د هغوی د جسم په دې خبرو په دې نه پوهېږي هغه زنانو ته نه ګوري هغه ته دا ټول یو شی دی که زنانه تنګې جامې اچي او که لنډې اچي او که غټې اچي او که ښایسته یي او که بدرنګې او که هر څنګه ته اوس هېڅ کار نه نو داسې ماشوم خیر دی زمونږ په دې پښتنو کې دا ډېره یعنې غلطه طریقه ده لوی ماشوم به یو ښه په هر څه به پوهېږي او دغه به ورسره یې فیسبوک به چلوي او ټیک ټاک به چلوي او په سندرو به پوهېږي په ډرامو پوهېږي به د زنانو په منځ کې ناستي څه چې لجي دی وایي لا بالغ شوی نه دی یو دا خبره دی هلک په باره کې چې دی لا بالغ شوی نه دی د څه نه ته پته لګي چې دی بالغ شوی لا نه دی یو خو دا خبره ده
دویمه دا خبره کوو چې دی لا بالغ شوی نه دی. الله خو دلته دا نه دي ویلي چې د بلوغ نه مخکې هر قسمه ماشوم، نه هغه ماشوم چې د زنانه په عورت او په زینت نه پوهېږي. مطلب دا دی که د بلوغ نه مخکې په دې قصو پوه شو نو هم به یې نه پرېږدي زنانه ومنځ ته. چې په ټیک ټاک باندې پوهېږي او په فیسبوک باندې پوهېږي او په ډرامو پوهېږي او په سندرو پوهېږي، ستاسو څه خیال دی دې سالک مبارک کې؟ دی نه پوهېږي په دې قصو باندې چې دا زنانه ښکلې ده او دا بدرنګه ده او دا داسې کیدی چې دی بیا بهر ته وځي او د دې زنانو اوصاف بیان کړي. کیدی شي که نه شي کیدی؟ بلکل کیدی شي. راوځي بهر ته پلار ته قصې شروع کړي، تره ته شروع کړي، ملګرو ته شروع کړي. مونږ هلته تللي وو، هلته یو ښځه راغله او هغه داسې وه، هغې داسې جامې اچولې او داسې ښکارېده او سمه ښکلې وه، هغه بله بدرنګه وه. زمونږ پښتنو په معاشره کې ګوره دا کار شتي، د دې نه به یعنې انکار هسې ځان په زوره جاهله کولي چې یعنې زه نه یم خبر دی. په دې کلیو کې دا ډز او ډوزه په دروازه باندې جوړې او دا هلکان به دننه ځي او بهر ته چې دی لا بالغ شوی نه دی. داسې که نه دا خو ماشوم دی او دا خیر دی او دا خیر، بلکې دغه را پرېږده بالغ سړی دننه ځي راځي. دا زه چې را کمې خبرې کوم دا حقایق دي. ګورې بالغ سړی د کاکا زوی، د ماما زوی، رور دننه د زنانو په منځ کې ناستي او د تره زوی او د ماما زوی وایي دا نه راځي دننه کور ته، د هغونه شري پړدنه کي. نو دغه پرېږدي چې لا بالغ شوی نه دی، هغه ته به څوک څه وکړي. بل مشکل دا دی که چا ته دې نصیحت وکړو څه دې ورته ووایو ځان له دې بله مسله وکته. ښه دا زما زوی تا ته خراب ښکارېده، لکه دا خراب او د روغ خبرې نه دي، دا خبرې د شریعت دي. ښه زما ښځه تا ته خرابه ښکاري او زما لور تا ته ښه نه ښکارېده او زما زوی تا ته، دا دې خبرې نه دي، دا د الله امر دی. نو دا غلطي موږ په ډېرو د فیملیانو په دې غم خادو کې لیدلې ده او د دې عوایلو په غم خادو کې. لوی سړی به دننه به ځي راځي، نه ورته پلار څه وایي نه ورته مور څه وایي. او غلطي د هغه زنانو هم ده. زه دا وایم چې کومه زنانه دیندارې که نه نو هغې له پکار ده چې هغه په یو مجلس کې داسې هلک ویني چې هغه په دې قصو باندې پوهه وي او ښه غټ پټ وي. پکار ده چې ورته ووایي چې بار ته وځه، ته څه کوې دلته چې راغلی؟ که مور پلار یې خفه کېږي زر پېرې د خفه شي، که تره خفه کېږي زر پېرې د خفه شي، که هر څوک خفه کېږي خفه دي شي. ټول نه مخکې شریعت دی او داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي چې دا هلکان کور ته دننه وځي راننوځي په دې دغه باندې چې دی لا بالغ شوی نه دی او ماشوم دی او دی د دې کور چې دننه څه دي هغه بهر بیانوي. د دې زنانو اوصاف، د دوی د کپړو قصې، د دوی د شکل قصې، د دوی خنداګانې، د دوی جړاګانې، د هر څه بهر بیانوي. شریعت خو هغه شامل دین دی هرې مسلې ته چې زمونږ الله سبحانه وتعالی زمونږ د عزتونو سم حفاظت کړی او د عزت د حفاظت دپاره، زمونږ د زنانو د حفاظت دپاره، زمونږ د خویندو د میاندو د لوڼو د حفاظت دپاره دا مسلې بیان کړي د پړدې ده. چاته زنانه هغه ځایونه ښکاره کولی شي چې کوم یعنې عموما ښکاره کېږي، چاته یې نشي ښکاره کولی، چاته مخ لاس خپې سر ښکاره کولی شي، چاته نشي ښکاره کولی. ټولې مسلې هم د دې دپاره زما او ستا د عزت دپاره بیان شوي. نو دې خور ښکلی سوال کړی چې د ماشوم څومره عمر چې زنانه تې ځان ساتي او پرده کوي، یا د ماشوم زنانو ته منځ ته یعنې منع کړی شي چې دننه به نه شي.